رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أمن حرام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعته أجمعين. زمانة المؤمنان المسلمين كما آيات وكم حديث مبارك كما استاسي حضور کی تلاوت کرل پدی آیات و پدی حدیث مبارک کی اللہ سبحانہ وتعالی اور محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن مسلمان تا لدی توسیع ورطا کئی لدی امر ورطا کئی جو پناہتا بدا چامان نخورے اور نبدی مسلمان مال دسترگی وٹے زکاة مسلمان مال فرل دا پا گناہی کبیرہ کے اور سخت وعید ورطا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرد سخت سزا دا اللہ ورطا ورطی لو یقونا دا کبیرہ گناہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے فرمائی يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اے مومنانو دو خپل مابین کې ماډونه یو بل پناه باندې مخره. تفسیر بحر محیط کې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مبارک پر روایت اور دانګ د جمهور صحابه کرامو پر روایت باندې باطل نه مراد څه شی دی چې الله دې آیت کې ذکر کړل؟ اغلا ده، غصب ده، رشوت ده او دارنګه په قتل باندې چې مسلمان څوک په حق قتلې او د هغې په مقابله کې پیسې اخلي دا به ټول ناروا اعمال لا په دې کې شامل دي. نو د مسلمان مال بټلا کوي نه حضور به د یو مسلمان نه مال نه اخلي چې په هغه ټوپک او توپانچه پرې راوباسي هغه که هر څه وي د ده سره ستا لپاره دا حلال نه دی دا حرام چې په لاره کې په کوڅه کې په موټر کې یو مسلمان نه مال اخلي دا نو عزتېږي لکه نن سره د موجوده زمان کې یو مسلمان ځان ته مسلمان وي موږ او تاسې راوړو چې فلانکي ځای کې فلانکي ځای کې څوک یې وویشت د څه په مقابل کې د پیسو چې دا نه پیسې وشو څوک یې اختطاف کړه د څه مقابل کې پیسو مقابل چې زه یو څوک پیسې دننه واخلم او زما حضرت خیره پې مړی نو دا څومره چې ژوند به څه کړي چې ابدي ژوند د خپل ځان لپاره خرابوي. نو الله سبحانه وتعالی چې د آیات کریمه کې کومه جمله ذکر کړې ده نو دا ټولو ناروا اعمالو ناروا کارونو ته دا شامله ده. دا د عبدالله بن مسعود او د جمهور صحابه کرام رضی الله عنهم وارضاهم راځي. مګر که تاسې په رضامندۍ باندې خپل مابین کې د یو بل مال بل ته ورکوئ نو په دې کې په تاسې باندې ګناه نشته په خوښۍ باندې. او بیا ورپسې الله فرمایي ولا تقتلوا انفسکم ګورې هلکه یو بل به نه وژنئ. د مسلمان وینې ته به د حقارت په نظر باندې نه ګورې په ناحقه باندې به قتل نه کوې. الله په تاسې ډېر مهربانه ده او الله فرمایي ګورې که دا کارونه مو وکړل د مسلمان مال مو پټ غلا مو که غصب مو که یو مسلمان مو قتل که په ناحقه باندې بدون د جرم شرعي نه ستا پلار ستا ورور یې نه ده قتل کړی او د پیسو په مقابله کې د قتل وکړ. الله رب العالمین فرمایي ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. څومره سخت وایي د الله ذکر وایي هر هغه چا چې دا اعمال وکړل ظلم یې وکړ تعدي او تجاوز یې وکړ په مسلمان باندې دوزخ کې به یې راپرېږدي. وکان ذلك على الله يسير. دا کار په الله ډېر اسان دی الله ته مشکل نه دی. الله دې زموږ په دې موجوده حال رحم وکړي او تاسې دا کار یو باندې فلانکی کوڅه کې فلانکی مارکیټ کې فلانکی ښار کې موټر کې مسلمان یې قتل موبایل یې ترې واخیست پیسې ترې واخیست هلکه دا روان دي.
نبی علیہ السلام مبارک فرمائی ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک دے نہ قبلے مگر پاک ہے. وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ مومنانو ته د هغه شی امر کړی دی کوم چې رسولانو ته کړی. رسولانو ته یې ویلي قرآن کې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولانو پاکیزه خوراک به کوئ حلال، او مومنانو ته هم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. رب العالمين فرمي اے مومنانو خورئ د پاکیزه هغه شیونه چې موږ درته کړي. نو مومن ته الله د حلال مال امر کړی، د حرام ورته نه ده کړی، هغې نه به ځان ساتي. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من اشترى ثوبا ب10 دراهم فيه درهم حرام لم يقبل الله صلاة ما دام عليه. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے کچا 15 روپے بانی کاری واخص کمیس واخص او په دې کاری کې مثال 1 روپے د حرام، یو نه حلال دی یو حرام ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه کالی چې ترڅو د په بدن وي او د په کلموس کې مونږه الله نه کوي. نو داسې پیسې به داسې داسې مال به داسې چې تا رب العالمین ته درېږي په عبادت، او ستا د عبادت د ورځ د قیامت کې راټول کړي په دې مخ دې وویلي چې ځه ته ورک شو ستا د عمل ته ما ته په کوم حال کې ویله ستا بدن پاک ستا دا جامه پاک دا جامه دې د کوم مدرک نه اخیستې وه دا کالي تا په کوم مدرک باندې اخیستې. نو په حرامو پیسو که چا کالي کړي وي هغه عبادت پکې کې د الله قبول نه. بیت المقدس باندې روزانه یو فرشته اعلان کوي، حدیث کې راځي ان ملكا على بيت المقدس ينادي كل يوم وليلة من أكل حراما لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. روزانه بیت المقدس باندې یو فرشته اعلان دا اعلان کوي، هر شپه هر ورځ حدیث مبارک کې او رسوي وي هغه چا چې حرام خوراک وخوړ الله یې نه فرض مستقبلې نه نفل. اوس موږ څومره تکلیف کوو، یا خصوصا د ژبې په موسم کې سړی اودس وکړي تکلیف باندې راځه مسجد ته به راشم که مسجد کې به لمونځ وکړو، څومره تکلیف دی ځان دې ستړی کړي. خو چې دا حرام خوړلي دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که ته په فرض ولاړې که په نفل ولاړې دا عبادت دی الله څومره لوی جرم. الحديث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك فرمائے لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. جنت ته هغه غوښه داخله نشي چې د کومې غوښې نشو نما د حرامو نسي په حرامو ورنسي په حرامې بدن لوی کړی. پیغمبر علیه السلام فرمایي کوم بدن کومه غوښه چې په حرامو باندې لویه شي غټه شي اور د دې غوښې لایق الله موږ تاسو پرې وساتي. عمر فاروق صاحب او ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه لوی صحابه رضی الله عنه دې ته چا سره وروړو ابو بکر صاحب مبارک دا د نوکر د خادم دی روزانه به چې څه ورته راوړم نو پوښتنه به یې ترې کوم چې دا د کوم ځای نه راوړل په کومو روپو دې دا واخیست د صادق یو ورځ ورته شودې راوړه پوښتنه یې ترې ونه کړه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه پوښتنه کړې څنګه یې وچې کړې نو وروسته ورته دې نوکر وویل چې روزانه به دې رانه پوښتنه کوله چې دا د کوم مدرک نه راوړل نن خو تاسو دې په پوښتنه ونه کړه وی دا د کوم مدرک نه راوړل په څه شي دې راوړل وی قرآن د جاهلیت په زمانه کې ما په یو کس باندې منکر ویلی او دم مې پرې جوړی هغه ته الله شفا لیکن شکرانه او پیسې ورسره نه وي اوس راسره چېرې مړ شو نو ما ته یې د هغې شکرانه راکړه چې دا وله وی ښه ما ته د حرام خوراک راوړ نو دا بوټ یې راواخېستې دی د خوله کې واچوه څه یې چې خوړلي وو هغه یې ټول استفراق وکړي
وما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوري لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام جنة ما بدن داخل نشي چې د کم بدن نشي لما په حرام شي صورت لوی نقصان دی امام غزالی صاحب رحمه الله منهاج العابدین کې دی د حرام خورو درې نقصانات وګورئ یو نقصان یې دا ده چې څوک حرام خوري نو خدای په دوزخ کې داخل دویم نقصان یې دا ده چې دا حرام خور د الله او د الله د رسول په نسبت مردود ده دریم د حرام خور نقصان دا ده چې کوم عمل کوي الله ته قبول نه د نیکی توفیق به الله نه ورکړي او په دې کوم نیک کار وکړي الله ته قبول نه نو فایده یې وکړه په نقصان ابراهیم ابن ادهم رحمه الله دې مبارک دیو چا سره په باغ کې وکړو یو ورځ د دې مالک ملګری راغله نو دې ته چې ورسره غنار راوړ میوه راوړل دې باغ نو دې مبارک ورته راوړ میوه ورته راوړ په مخ کې ورته کې خود چې یو خورا مسانا کنو ابراهیم ابن ادهم رحمه الله تعالی رسول الله نور راوړ نور میوه دې باغ راوړ ټول بوټي نه ورته راوړ هغه چې خورا مسانا کنو نو دا مالک د ابراهیم ابن ادهم څخه د پوسه شو او پیژنې چې دا اوس یو شخص دی یو نیک شخص دی څومره وخت کې ما سره کار څه ډېر کلونه شو چې ستا په دې باغ کې وګړې مو دې پلانې د سره کو وې نو تاسو یو داسې مزیدار میوه رانوړه تا ته معلومات نشته چې د دې بوټي میوه خوږه ده ترشه ده وې سه څومره کلونه ما تا سره په دې باغ کې تېر کړي ما ستا د دې باغ میوه څه کړې ده نو دې په دا سړی وي نو دا به ابراهیم ابن ادهم وي کدا کوم کس تا خبره کړې ده چې ما خوراک نه ده کړې ستا د دې باغ نه میوه مې نه ده خوړلې نو دا به ابراهیم ابن ادهم ځي چې اوس نو دوی په صفات اورېدل چې داسې یو ډېر نیک کس برا خلک د مسجد نه وروسته ملاقات ته راځي چې وګورو څنګه شخص دی ابراهیم ابن ادهم رحمه الله فرمایي چې ما خلک ولیدل کنه نو زه دې یو بوټي شاته پټ چې دا خورا روان دي وایي چې دا به چیرې استعماله کړئ نو زه د شاته طرف نه په دې ګڼو ګڼو کې مې ځان ورداخل کړي چې ما ونه پېژني الله ور اساس کړی وې ځان مې په دې ګڼو ګڼو کې ورداخل او خواږه خبرې چې ابراهیم ابن ادهم پیدا کړو په بله لاره مې ځان ته ورسېد حرام دی چې څوک ځان ساتي په هر طریقه ته ځان ساتي چې هغه خپل ځان سره دا احساس او دا فکر وکړي چې زه د الله سبحانه وتعالی په نزد د قیامت پر ورځ څه جواب حرام کور ته راوړل یو دی نه خوري څومره فامیل په دې باندې او جواب به دې څه ووایي تو هم رسول څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپل امت ته دې نه منې کړل دیو جی حدیث مبارک کے راضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی حرام چچا کو فرد سروی فرض اللہ عبادت اللہ سبحانہ وتعالی بن لوکا سے دین قصر امام غزالی سے رحمہ اللہ اور علامہ ابن ابی دنیا اب اخبر کتاب کے لیے عبد الله بن عباس رضی الله تبارک و تعالی عنہما سخر گران کوئی جلیل القدر صحابی دے مفسر دا حج تروانو داخله خدا رکی یو کس دے ملګری وفات او چې قبر ورته باسي په هر قبر کې ورته یو لویه بلاش ده ورته راوځي توما بل قبر چې باسي نو په هغې کې ورته مار راوځي دریم چې باسي هغې کې مار راوځي نو دوی راغلل عبدالله ابن عباس رضی الله تبارک وتعالی ورته ویې فرمایل قربان موږ حج ته روان یو زموږ یو ملګری وفات شو چې قبر ورته باسي نو په قبر کې دا بلا راوځي چې بل باسو هغې کې هم راوځي چې بل ورته باسو هغې کې هم راوځي څه وکړو
عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ ورته فرمایل قسم مې د الله په ذات باندې کتا سي پزماکه کې په هر حصہ کې ورته ځای وباسي نو د په قبر کې را بالا بس ورخه کوم ګناه یې کړې ده بس ورخه نو به چې ورته قبر وېس نو به په نړۍ سره ورخه دا په دې کې دوی ته را اسباب چې پاتې دي ملګرو سره سامان نو دې په پسې کې د دې پور دا ورته دې متوفا چې تاسو صاحب وفات او دغه اسباب سامان موږ سره پاتې خو موږ یو پختره درنه کوو چې تاسو د دې صاحب سامان هر قبر به چې موږ ورته وېسته نو پاره کې به یو لویه بلا مرګ ورته نو بیبي ورته زما د خاوند عمل لاړو چې کله به غنم خرڅول جوار به خرڅول نو زمون په کور کې به چې څومره ضرورت و په کور کې هغه به ترې جدا کړل د هغې په اندازه به ورسره بوس ګډ کړل او بیا به په خلکو خرڅول نو خلکو سره یې فریب او دوکه کوله نو د دې په وجه باندې به الله درته عذاب وکړي ګورې ځان ته مال حرام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې مبارک چې راووت نو داسې چا غنم خرڅول سم کې ډېر ښایسته ښایسته اچولي خو لاندې چې و خراب وکړو پیغمبر علیه السلام فرمایل من رشنا فلیس مني چا چې دوکه وکړه زما د ډلې نه دی نو حرام دی چې وخوړل نو الله به په قبر کې هم دا سزا درکوي آخرت د قیامت سختۍ ده ډېرې دا د دنیا د یو څو روپیو د خواهش په مقابل کې به موږ د لاسه ورکړو د الله سره حساب وکړي د الله سره سوال جواب اسانه خبره ده او الله چې کوم مال درکړی دی د دې بدل نه الله پوښتنه کوي لکه حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي مال مې درکړی کوم مدرک نه دی پیسې بیان کړي موږ تاسو خپل بچي نه دا پوښتنه کوو چې پیسې کوم خانه راوړي څنګه مې دا پیسې وګټو او چې څومره ډېرې بس ورته خوشحالې کړي لیکن د دې پوښتنه به موږ الله الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نبی علیہ السلام فرمایي خبردار هر یو ستاسې دا د الله په نسبت باندې مسؤول لکه شوم چې څنګه باراني مسؤول دی د کور مشر دا د ماتحت افراد مسؤول دی الله به دې په ورځ د قیامت او د دې جواب د الله حضور کړی یو صحابي رسول صلی الله علیه وسلم مبارک اسباب باندې څوکیدار مقرر کړو نوم یې کاکا یو څادر یې پټ کړو غنیمت څومره به د څادر قیمت نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې دې څادر سره ګورم چې په دوزخ کې دی صحابه حیران وایي زه ګورم چې څادر دې نه تاو دی اور پې بل دی صحابه چې تحقیق وکړ فیصله یې وکړه نو مال غنیمت نه صرف څادر پټ کړ لا يقبل الله صلاة بلا وضوء ولا صدقة من قلوب الله موږ به یو داسې ګورې نه قبلې کړ نو حرام مال نه خدای صدقه هم ګورې نه کړ په ډېر لوی مسؤلیت یو عالم وفات شو نو شاګرد یې خوب کې ولید چې بد حال کې یو خوان ته نه ورغل بله خوان ته نه ورغل کله یو خوا منډې وهي او کله بله خوا د شاګرد د خپل استاد ته ویل چې صاحب تاسو خو زموږ ډېره تربیه کړې ده د خلکو اسلام مو کړی ده خلکو ته مو دین رسولی دی او ډېر عبادات مو کړي دي دا نن تاسې څنګه بد حال کې ګورم چې یو طرف ته دې مور دی بل طرف ته دې مور دی کله یو خوا کله بله خوا منډې وهي وی وفات نه مخکې مې یو امسایه نه مې ستن راخیستې و دا کالي چې پې کړي او دا ستن ما نه پاتې شو ما ورته تسلیم نه کړه زه وفات شوم مرګ خو موږ ته دا خبر نه کړي چې سبا به ته مړ کېږي وی بس وفات شو هغه ستن یې ما سره پاتې ده د هغه ستن په مقابله کې الله نیولی د ستنې د وجې نه الله ما ته عذاب نه نو ته فوراً دا ستن زما د همسایه ته تسلیم که زما کور والا ورته ووایه
دې چې راځي نو بیبي ته راځي ورته وایي داسې زمونږ استاد مې خوب کې ولید او په دې حال مې ولید چې ستن یې د همسایه نه راخیستې ده او په عذاب کې اخته ده. وایي بلکل او ستن خو یې راخیستې مونږ سره بنده دی مونږ د مېلمنو سره مصروف شو. ستن یې ورته تسلیم کړه دی شاګرد ته وایي دا ور ورسوه. همسایه ته وایي دا ستن دی واله زما استاد ستا نه اخیستې وه د کالۍ ګنډلو دپاره استاد مې وفات شو په خوب کې مې په دې حالت کې لیدلی چې د یوې ستنې د وجې نه الله نیولی. نو دې همسایه ډېر سخت وژړل چې هغه ډېر ښکلی عالم عابد زاهد انسان وی معافي ورته وکړه وی یا الله ما معاف کړه یا الله ته معاف کړه. بله شپه خوب کې ګوري چې ډېره خوشحاله ښایسته ښکلې محلاتو ځایونو کې ګرځي. نو شاګرد بیا ترې پوښتنه کوي وایي صاحب نن خو ډېر خوشحاله وی هغه ستن چې کوم وخت نه تا تسلیم کړه او د هغې مالک ویل چې الله ما معاف کړه ته معاف کړې بس الله رانه عذاب لرې کړه. ستن ګوره څومره معمولي شي خو خدای پاک د حقوق العباد دي ګورې دا د بنده حق دی او په دې به الله څه کوي انسان نیسي. ان بطش ربک لشدید ګرفت د رب ستا دا ډېر سخت دی او کله چې الله سبحانه وتعالی انسان ونیسي او خپل مخکې ودرېږي فاذا خذه لم يفلته حدیث کې راځي کله چې ونیسي نو بیا الله نه خوشي کوي. نو الله موږ خپل ګرفت نه وساتي الله دې موږ د خپلو عذابونو نه وساتي. نو د آیت کریمه کې الله رب العالمین موږ او تاسو ته توصیه دی کوي چې تاسو به د حرام مال نه ځان ساتئ. حرام مال ته به نزدېکت نه کوئ ځکه چې په دې باندې ستا عبادت خرابېږي دې ته ستا بدن ته نقصان رسي. دا معاشره کې چې کوم حال روان دی کوم ظلم روان دی کوم ستم روان دی ټول مسلمان ډاکه اچول غصب کول د هغه مال اخیستل د هغه عزت ته په بده سترګه باندې کتل دا د مسلمان دپاره حلال دی. هغه چا دپاره چې دی حقیقتا دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله او دی د الله په کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو باندې حقیقتا د ایمان لري هغې ته دی نزدېکت کوي. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم انصرنا بنصرة دينك ولإقامة دينك ولتطبيق شريعتك. اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إله العالمين استار رضا ونصيب يا الله استاد قهر استاد غضبنا مغوسات الله من ټول مغفورين مغفورات مرحومين مرحومات لا خپل دیدار وګرځي. یا الله موږ مصدر د اسلام د قرآن او د حدیث وګرځي. الله زړونه مو قرآن او حدیث باندې منور کړي. الله دې حاضر مجلس کې ساغراز مقاصد وي الله مقاصد یې برابر د خیر وګرځي. الله دې چا والدین ژوندي وي خدمت کولو توفیق ورته نصیب. الله دې چا والدین وفات وي قبرونه منور کړي باندې چې جنت یې وګرځي. مریضانو ته الله کورونو کې شفاخانو کې صحت عاجله کامله ورته نصیب. الله دې چا اولادونه نیک صالح فرزندان اولادونه ورته نصیب. الله دې مجلس کې څوک مغموم وي پریشان حال وي الله دې پریشانی ورته لرې کړي سرور او خوشحالي نصیب. الله چا کورونو کې بې اتفاقي اتفاق اتحاد نصیب وګرځي. یا الله مسافر خپل اغراض او مقاصد او شریعو کې کامیاب. الله دې وطن کې مشري محمدي نظام راولي. الله دا کومه ناامني فساد چې د دې امت مسلمه او خصوصا د افغانانو په مابین کې الله دا د یهودو د نصاراو په مابین کې واچوي. مسلمانانو د اتفاق اتحاد نصیب وګرځي. الله د حرمین شریفینو سعادت مو بار بار نصیب وګرځي. یا الله د ځنکدن سختۍ د قبر سختۍ د قیامت مشکلات مو اسانه. الله ورځ د قیامت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روایت جنډې لاندې راجمع الله د نبی علیه السلام شفاعت زموږ نصیب وګرځي. الله آخر وخت چې کله ستا حضور ته درځو زموږ په شکر دا کلمه جاري لا اله الا الله